له تیرو حکومت څخه په میراث پاتې روغتیایي ستونزې او د خلکو ګیلې. د دې ولسوالۍ ځایي روغتیا پالان او خلک وایي چې تروي ولسوالۍ کې شته روغتیایي مرکز د ناروغانو لپاره بسنه نه کوي او غوښتنه کوي چې یاد مرکز ته د روغتیایي پرسونل زیات شي. صرف په د کلینیک په پرسونلو کې څه کمبودات شته، هغه له ډېره وخته موږ له خپل دفتر سره دا مشکل شریک کړی دی. بیا دا مشکل موږ د وروسته روډونه کچې دي ولس بیا دې 15,000 یا 20,000 روپۍ د غواړي د موټر وار هغه د مسکینان دي چې 11,000 روپۍ 2 روپۍ نه لري مریض یو 15,000 روپۍ ولګوي. د تروي ولسوالۍ ولسوال مولوي مخدوم هم وایي چې خلک غریب او د ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دي، نو ځکه د عامې روغتیا مسؤلین د روغتیایي مرکزونو په ایجاد او د پرسونل په زیاتوالي کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې برخه کې د موږ هم جدي غوښتنه ده چې صحت عامه همدغه د تروي ولسوالۍ کلینیک ته زیاته پاملرنه او توجه وکړي، ځکه له یوې خوا دا ولسوالۍ یوه سرحدي ولسوالۍ ده، له بلې خوا له مراکزو څخه په ډېره لرې ساحه کې پرته ولسوالۍ ده. د خلکو او د دغه کلینیک د پرسونل غوښتنه دا ده چې دلته باید د نورو ډاکټر صاحبانو تعداد اضافه سي، د پرسونل تعداد اضافه سي، تر څو پورې له دې هم زیات خدمات وړاندې سي، ځکه دوی وایي چې که دلته سخت ناروغ پیښیږي دغه ناروغ دی له همدې ولسوالۍ نه مرکز کرنې او یا هم خیرکوټ او ځینو نورو ولسوالیو ته لیږي، خو ډېر وخت د لارو د خرابتیا له امله چې هغه ناروغان په لارو کې ساه ورکوي. رحیم خان خوشحال، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون، د تروي ولسوالۍ روغتیایي مرکز.